یوه زړه مور کیسه کوي. 3 زامن لرم چې هر یو یې واده کړی دی. یوه ورځ د خپل مشر زوی لیدو ته ولاړم او دا مې اراده وه چې شپه هم وکړم. سبا سهار مې خپل انګور ته وویل چې د اودس لپاره اوبه راکړه. اودس مې وکړ، لمونځ مې هم وکړ او پاتې شوي اوبه مې پر هغه بسترې تویې کړې چې شپه مې پرې تېره کړې وه. کله چې انګور مې راغله او چای راوړ، ورته ومې ویل: لورې، دا د مشرانو حال وي. تېره شپه مې پر بستر ادرار تللی. هغه قهرجنه شوه، ډېر بد الفاظ یې وکارول او زه یې مجبوره کړم چې هغه ځای ومینځم او وچ یې کړم. ما خپله غوسه پټه کړه، بستر مې ومینځه. بله شپه د خپل دوهم زوی کره ولاړم. همدا کار مې بیا تکرار کړ. د هغه انګور غبرګون هم د لومړی انګور په څیر و. کله چې ما له خپل زوی سره د ده د میرمنې د رویې په اړه خبرې وکړې، هیڅ عکس العمل یې ونه ښود. وروسته د دریم زوی وار راغی او هماغه کار مې بیا وکړ. سبا سهار چې نور مې چای راوړ، ورته ومې ویل: لورې، بښنه غواړم، تېره شپه مې په بستر ادرار تللی. هغې وویل: مورې، هیڅ خبره نه ده. ځینې زاړه خلک دا ډول حالت لري. موږ هم کله چې ماشومان وو، پر تاسې به مو ډېر کالي او بدن ادرارول. بیا پاڅېده، ځای یې ومینځه او وچ یې کړ. ما ورته وویل: لورې، یوه ملګرې لرم. هغې راته یو څه پیسې راکړې چې ورته بنګړي او زیورات واخلم، خو د هغې د لاس اندازه نه معلومیږي. خو ستا د لاس اندازه د هغې له لاس سره برابره ده. نو مهرباني وکړه، خپل د لاس اندازه راکړه چې ورته مناسب شی واخلم. ورپسې دا شتمنه بوډۍ بازار ته ولاړه. له ټولو پیسو یې طلا او زیور واخیستل او یوه ورځ یې 3 واړه زامن له خپلو میرمنو سره خپل کور ته راوبلل. طلا یې راویستله او وړې انګور ته یې وویل: هغه شپې چې پر بستر مې اوبه تویې کړې وې، دا اصلا ادرار نه و. طلا یې د کوچنۍ زوی انګور ته ورکړه او ویې ویل: همدا هغه لور ده چې زه به ژر د هغې کور ته ولاړه شم او د عمر وروستۍ شېبې به ورسره تېرې کړم. په دې وخت کې د مشر او دویم زوی سرونه ټیټ شول، ډېر پښیمانه شول. مور ورته وویل: تاسو به د خپلو کړنو پایله ووینئ. ستاسې اولادونه به هم در سره همداسې چلند وکړي، خو ستاسې کشر ورور به خوندي وي او د خپل رب سره به په خوښۍ ملاقات وکړي. او دا هغه نعمت دی چې ستاسې ښځو در څخه واخیست، ځکه تاسې هغوی ته نه وه ښودلي چې مور څومره ارزښتناکه خزانه ده.